رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا په صحیحینو کې حدیث ته په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې نارکم هذه الذي يوقد بنو آدم کوم ور چې د آدم د بچي بلې تسوینه جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم دا د جهنم ور د اویا درجونه یو درجه کې دی یعنی هغه یو کم اویا درجه د دینه زورور دی بیا رسول الله سمو فإنها فضلت ب69 جزءا یو کم اویا هیڅ هغه ور د دینه زورور دی كلهن مثل حرها او هر یو هیڅ په ګرمایش کې دي سیده لکه دنیا دا ور نو اوس تاسو اویا هیڅ را جمع کوي زاده دنیا د ور بشن اویا هیڅ را جمع کوي دا بسنګ ووري اځ ته سوچو کا ور چې په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم اشتکت النار الى ربها دی جهنم چې الله ته ور شکایت وکړو خاصه شکایت وکړو ويا ربي اكل بعضي بعضا يلا دا ور وته دا ور وي زما باز په بازي سره کېدل نو مونږ یو بل خوړو ور څنګه چې د خپل ځان نه په دې کې انسان نه تنګي نو ته سوچو چې انسان به کې بیا په سهال کې كعب الاحبار رحمه الله وي باغ رب مې قسم دې چا پلاس کې چې كعب ساده لو كنت بالمشرق كتجت بمشرق باني والنار بالمغرب او دا جهنم دا ور بمغرب کې مغرب او مشرق کې فرق دی مشرق باندې ته په مغرب باندې جهنم دی او دا جهنم ک الله په دغه مغرب کې راخاره شو نستاده دماغ بتانه به پوزري سره وبي کته چې ته په مشرقي او هغه په مغربي ګوره مخامخ وته نه او نه بګی کس ودنه ورغله صرف چې مغرب کې دا ور راخاره شي په مشرق کې به انسان د دماغ چې دا به پوزه مره وي داسې جهنم دی نو بیا هغه وایي کعب وایي چې انسان نو بیا ته ولې نه یېرېږې یا خو ته ډېر صابر یې چې زه به صبر کوم په دغه جهنم کې به پروت یم او که دغه نه ستا په طاقت نه رسي او زموږ چا په طاقت رسي موږ خو د نور د ګرمۍ ته زموږ طاقت نه رسي نو د اور کې دننه به څه طاقت ورسي زموږ نو که طاقت یې نه رسي نو بیا الله ته رجوع کوو دغه عذاب نه یېرېږه الله بقرآن كوي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال الله وي قس لاس ولا أو سبب بد هلي قس لاس ولا سوق دي جهنميان دي قال لو سبب بد هلي دي قس لاس ولا وري في سموم وحميم الله يبقر مواغانو كي وبخوت كيدلو وبو كي بي ګرمه هواګانی د جهنم سره دغه تیز ور سره ګرمه هوام ده او به باغی له بس خوب کېدلی وبدي وظل من يحموم الله وي سوره به بيمي خدا سوره به جهنم دی لوګي جوړ کړي هغه څه سوره شو لا بارد ولا كريم نبي يخي ولا فائده مني لا سوره وبل ذيك الله وي وما أدراك ما سقر جهنم يونم ده سقر الله پیغمبر ته ویتار سپته چې سقر سزيري الله ته پته چې پیدا کړي هغه ته خبر ده باز لا تبقي ولا تذر الله وینا ډوکی پریدي او نصر من پریدي صرف دای چې سرمن نه پریدي الله ویلا تبقي ولا تذر نا ډوکی پریدي او نه سرمن پریدي لواحة للبشر سرمن الله بالکل به ختمي لشړې زبته منډي کوم زبته و تختم الله وینا عليها 19 نلس چوکیدار مو بغیوانی ولاړي په ملائکو کې فبل ذکر الله وی وما ادراك ما الحطمه او پیغمبر ته څه پدر چې حطمه څه شی دی حطمه د جهنم یو نوم دی یعنی هغه ور چې هغه د انسان د ډوکی ماتي حطمه
په دې کې به کېږي څه نار الله الموقده اور د الله دی چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده الله وی د اور به دوی په دې زړونو باندې له پاسه خیږي دې زړونو ته برسي د زړونو به ولم رابهي انها عليهم مؤصده الله وی د هر طرف نه به د اور رابني د هر طرف نه د اور رابني د انسان وګدنه پروتي او دا اور به څنګه زورور نه الله په قران کې سوی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ایمان والو خپل ځان بچ کی او خپلوان خپل بچی مشران کشران د جهنم نه بچ کی سوچ خبر دي چې ګودري الله ته دوی خپل مشران کشران د اور نه بچ کی خدای اور څنګه دی الله بخپل بیانې نارا وقودها الناس والحجاره الله وی دي شي ور دي چې هغه بلیږي په انسانانو باندې او په کانو باندې یعنی ور ته موږ دلته لرګي کې تیزی کنه دغه ور په انسانانو تیزی دغه ور په کانو ته ورواچو تیزی انسان وته رب العالمین ورواچي چې دا انسان وته ورواچو بس دا ور به تیش صرف دانا عليها ملائكة غلاظ شداد الله ملائك بما مقرر کړي خو دي سخت مزاج ملائك بما مقرر عام ملائكم نو کم جنرم دي سخت مزاج دا اوسره خبرې من کی دا شي سخت مزاج ولا سخت بدنونه ولا ملائك بدا بدوی باندې مقرر روايت کې الله سبحانه وتعالى د جهنم ډیره عجیب صفت ذکر کوي سوې اذا رأتهم من مكان بعيد الله کله چې جهنميان جهنم ویني د لرینا د ډیر لري نه ویني نږدې بولانی راغلي نو سبي سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله دا غلري نه بدوی د جهنم غړم بيدل هغه به ووري غړم بيږي با او هنيږي با د اور به هنيږي د اور به غړم بيږي دا بدوی لري نه دا आवाज ووري او چې کله ته پته ولګي چې ته د اور ته تلو والے بدغه ټینګو بده باندې سہالات تیری الله د جهنم په باره کې وایي يوم نقول لجهنم الله د قیامت پر ورځ موږ جهنم ته وایو هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله بو تر ټول انسانان اچي بیا بو ته وایي ها دک شوي کنه دوی هل من مزيد يلا نور رواج يلا نور رواج يلا نور رواج اخر کې خلک ختم شي دا دوی مګر جهنم دی چې دا ګور په انسانانو په دې پیریو په دې ډکیږي نو ته دا سوچ کړی چې د سینې زما زه په دغه جهنم کې چې جهنم په انسانانو نه ډکیږي استاد یو بکیو کنه بای دی خبرې ته سوچ پکار دی دینه یره پکار ده د رحمان د بندگانو دغه صفت ته جغوی د آخرت د عذاب نه جهنم د سختونه یریږي حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی یعنی امام بخاری او مسلم راوړی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه د قیامت پر ورځ د ټولو نه کمزوري عذاب ول انسان کم یو دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه اغه انسان چې د الله سبحانه وتعالى په خپو کې دو بیزار ورواچی د ور یا بو تسکروټی کې دی لاندې او د دې د لاس بر د دماغ خټ کیږي د څه خټ کیږي لکه کټوي چې خټ کیږي لکه پتیله چې خټ کیږي ما يرى أن أحدنا شد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رسول صلى الله عليه وسلم وی دي سړي به دا ګماني چې زه ټول سخت عذاب ولایم خو نه اصل کې به دغه ټول کمزوري عذاب کې به دی کمزوري عذاب ولا به دی حال کې بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم امام مسلم راوړی منهم من تأخذه النار الى كعبيه بس کسانو په جهنم کې د اور به دی ګټو تر راشي ومنهم من تأخذه الى ركبتيه بعضو به زنګونانو پورې ولاړ ومنهم من تأخذه الى حجزته دا بعض کسانو د اور به دی بډي تر راشي ومنهم من تأخذه الى ترقوته دا بعض کسانو بالکل دی مری تر راشي دی اور کې بالکل ډوب ولاړ د انسانانو خبره کې د پیریانو خبره کې چې دوی باندې د عذابي نتیجه ځان وشتهشي چې نتیجه کې دا خبره زموږ لپاره نه ده ته کوشش کې مهنت وکې
چې دې کسانو کې ته چېرته رانشي. الله سبحانه وتعالی صرف دې ته ګوره د جهنمیانو د څښاک به څنګه دوی به څکي څه الله په قرآن کې ووایي دوی به څکي څه د جهنمیانو نه چې راکم نوونه ځي او دا وینې ځي دا به دوی څکي. نو الله څه وایي چې کله دوی له دغه ورکړی شي د څکو دپاره یتجرعه ولا یکاد یسیغو الله وایي ګوټ ګوټ به یې څکي په یو ځل څوک نشي څکېدی ګوټ ګوټ به یې څکي ولا یکاد یسیغو خو څکی به یې نشي ځکه چې نوونه او وینې او بیا د جهنمیانو دا چې را جمع شي داسې سړي له ګیلاس کې ورکړي څکی دی به څه وڅکي الله څه وایي ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت هر طرف نه به عذاب داسې راځي لکه مرګ یې چې را روان دی خو مرګ به ورنه راځي دا غټ عذاب دا دی چې مرګ نه راځي ځکه چې مرګ خو به حلال کړی شوی که نه نو هر عذاب داسې دی ته به چې بس دې سره دی مړ کېږي مرګ دی الله وایي نه مرګ دی خو مرګ دله نه راځي د دې داسې دی مړ کېدی شو خو هلته مرګ ختم شوی وبل ځای کې الله سبحانه وتعالی څه وایي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الله وایي دوی په جهنم کې اوبه غواړي نو اوبه به ورله ورکړی کېږي کالمهل لکه ګرمه تانبه چې ویلې کې د چې ویلې کې به ګیلاس کې واچي دا به الله ورکوي یشوي الوجوه د هغې د لاسه دا مخونه سوځي څنګه به سوځي یو حدیث کې راځي چې کله دوی دا ګیلاس داسې راوالي دوی به ورته خوشحاله چې دې کې دنه څه دي دې کې اوبه دي خو په هغې کې خو به ګرمه تانبه وي نو چې څنګه دې ګیلاس ته وګوري دا مخ به پکې کته اوبه وي چې څنګه دې ګیلاس ته داسې وګوري هغه ګرمایش ته لاسه ورته هغه مخ هغه سرمن هغه ویښته هغه پوزه سترګې د هر څه به راوځي به دې کې به کته ولیږي شي او دا به هډوکې پاتې شي الله به ورته سرمن بیا بدله کړي دا سرمنې به دغه شان بدلېږي ختمېږي خو د عذاب نه ختمېږي او بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د دوی لباس هم ذکر کړی داسې اشاره ورته کوو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله وی کپڑے بوله مونږ جوړ کړي خو د اور نه بوله پریکو کپڑے به د سا چوری د اور کپڑے به او باغی له پاسه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله وی خټ کېدلی وبو به د جهنم کې له پاسه منګاړو په اور کې دنه د اور کپڑے او لپاسې بشاړه ولګي خټ کېدلی وبه مخکې الله سوی يصهر به ما في بطونهم والجلود الله وی چې د وبه موږ واړو دوی هغه کلمې خېټه دنه چې سدي هغه ټول به چې وبه یې صرف باډو کې پاتې شي بیا به الله سرمن واچي دا عذاب به څنګه سخت نه حدیث کې راځي چې اوقد على النار 1000 سنه حتى احمرت دا جهنم الله زر کاله بل کړو چې د سور شو بیا ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت دا غینه بعد زر کاله بیا د بل کړی شی وقشان نو د تک سپین شو ثم اوقد عليها 1000 سنه بیا باغی باندې زر کاله نور تیر شو حتى اسودت فهي سوداء مظلمه نظر کاله چې به نور تیر شو 3000 کاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تور شنو د جهنم د ور تک تور دی ګوره دا رنګ کې څه دی دا رنګ کې تک تور شي ډېر زیات بل شي او کوم ور چې ډېر بل شي د ګرمي نو چې دې ته چې انسان زه دې سوچ کوم چې دې ته انسان ورواچي چې اول پر چې دې جهنم ته ورسېږي ورته چې دې بسنګي چې اول پر دره کمزور انسان ورواچي او هغه حدیث به تاسو ته یاد دي چې رسول الله د صحابو سره ناس یو ګړس غونډه کې شو دماکه غونډه کې نو رسول الله صحابو ته تاسو راوځ وری او یا رسول الله وری وی دا یو کانه دی چې جهنم ته گزار کړی شی سو کاله پوره شو او یا کاله نو نن د جهنم هغه کندې ته کته ورسید په یا کاله کې خو تصریف سړی کته رسي نو چې په یا کاله کې ته سړی کته رسي د انسان چې او یا کاله رواني کته ولېږي نو دا بسومره جوړي او د دیوالونو بسومره دنګ او په دې بیا چوکیداران او هغه سخت چوکیداران
دینه د بچ کېدو صرف یو لار ده، صرف یو لار، او هغه د رب العالمین بندگی کول او په ځان کې د اوچت صفات راویسته د رحمان د بندگانو. الله دې دغه جهنم نه موږ لرې ساتي.